دا لومړی ځل دی چې خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند ابکو صاحب سرسبزه سیمه د ختیځ په کچه د والیبال یوې سترې لوبې کوربتوب کوي. مسؤلین وایي د والیبال دغه سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي. دغه لوبه چې تاسو ګورئ البته دغه د شهید مولوي صاحب لیک محمد رهبر د کورنۍ او ملګرو همدارنګه د خوږیاڼو ولسوالۍ د والیبال فدراسیون مسؤل ډاکټر صاحب جمال ناصر په مانګې جوړ شوی دی. البته دغه ټورنمنټ د ننګرهار د اولمپیک ریاست او د والیبال فدراسیون په چوکاټ کې دایر شوی دی چې 30 ټیمونه پکې اشتراک کړی. البته دغه ټورنمنټ کې د شرقي زون ټول ولایتونه ټیمونه راځي اشتراک کوي چې دغه به 15 ورځې دوام کوي. دغه ټورنمنټ هدف دا دی چې دغه لرو پرتو سیمو کې البته چې سرسیر دي دې کې باید لکه پخوا دلته جنګونه به وو، لانجې به وي، کونجې به وي. دغلته انشاءالله موږ غواړو چې دغه والیبال لوبې تفریحي لوبې دلته دایرې کړو. یقینا د دې دغه مصارف او دغه سکیورټي او دغه څومره مسایل چې دي دغه ټول ما د دې په خاطر باندې په غاړه اخیستي دي چې دغه ولس دا 43 کاله مسلسل په غمونو، دردونو، کړاوونو، تکلیفونو، مصیبتونو کې ګیر وو. اوس الحمدلله داسې یو فرصت راغلی دی چې اوس هر طرف نه د امن، د خوشحالۍ زمزمې دي. نو په دې خاطر باندې د ځوانانو ته یعنې روحاً یو سکون دپاره دغه ولس کې د خوشحالۍ دپاره موږ دغه ترتیب برابر کړی. ځوانانو ته هم دا پیغام دی چې اوس ډېر ښه فرصت راغلی دی. هغه د جنګ او جګړې او دا کیسې ختمې شوي دي الحمدلله. نو اوس د دغې وطن آبادۍ ته او د وطن د سوکالۍ دپاره مټې رابړوي او په دغه ترتیبونو باندې خپل هغه روزمره ژوند په دغه ترتیبونو برابر کړي، ورزش او هغسې د آینده دپاره د وطن د تخریب نه لاس واخلي، نشو تماشو نه لاس واخلي او کومې ذمهدارۍ چې دوی ته ور په غاړه د وطن د آبادۍ دغې ته متوجه شي. دوی دغه راز یادونه وکړه چې د دې سیالیو موخه د ځوان کول نیکې لارې ته هڅول دي څو په راتلونکي کې په سالم صحت د هیواد خدمت وکړي. د سیمې استوګن نورو هیوادوالو ته بلنه ورکوي چې په ډاډه زړه خوږیاڼو ولسوالۍ ته راشي او د طبیعي ښکلاګانو او منظرو څخه یې خوند واخلي. دغه ټورنمنټ چې تاسې ګورئ واقعا په زړه پورې دی. دغه چاپېریال، دغه هوا، دغه امنیت چې تاسې ګورئ دا د منطقې دپاره د خلکو دپاره دا ډېر ګټور دی. دا چې دلته یو څه نشهیي هغه هم د دې د مخنیوي دپاره ډېر ښه تمامېږي. که دغه والیبالونه دغه لوبې دلته مروجې شي نو ډېر ښه دلته تاثیر ښه دی. بس موږ خو ډېر خوشحاله یو چې دوی راغلي دي دلته او ټول د ختیځ زون په سطحه خلک دلته راغلي دي، مینوال راغلي دي. نو موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کوو او موږ د دوی په خدمت کې او موږ غواړو چې دغسې هغه لا زیاتې شي، دغسې پروګرامونه، دغسې سیالانې وشي. څنګه چې اسلامي امارت په ټول افغانستان کې امنیت راوستی دی نو دلته چې دا کوم تورنمنټ شروع دی د امنیتي مسؤل یو موږ او دلته هېوادوال کولی شي په ډاډه زړه لوبې ترسره کړي. د یادونې ده چې خوږیاڼو ولسوالۍ ته په تېرو 20 کلونو کې د ناامنۍ له امله چا د ورتګ زړه نه ښه کاوه، خو د اسلامي امارت په راتګ سره هر څوک کولی شي چې په ډاډمنه امنیتي فضا کې د دغې ولسوالۍ د بېلابېلو سیمو څخه لیدنه وکړي.